په پاکستان کې دا نږدې څلورمه میاشت ده چې پکې په انسانانو د کورونا واکسینو ازمایښت شروع شوې او دریم پړاو یې په ختمېدو دی. دا کووډ 19 واکسین چې یوې چینایي کمپنۍ جوړ کړي له وړاندې نږدې 10,000 رضاکارو ته په مټ کې وهل شوي دي. خو پاکستان چیرته چې ډیری خلک د افواګانو ښکار کیدی شي هلته د انسانانو مطمئنول اسان نه دي. په لومړو ورځو کې ډیری خلکو پر دې عقیده درلوده چې ډاکټران خلک په کورونا وایرس وهي. همداشان عجیبه خبرې د واکسینو په اړه هم کیږي او دغه وجه ده چې د دې د اوږدمهاله اغېز په اړه اندېښنې دي. زما عقیده ده چې کوم مالک موږ مخکې بچ ساتلی وو نو اوس به مو هم ساتي. بله زما په خیال تر څو دا معلومات نه وي شوي چې واکسین له څه شي جوړ دی نو تر هغو نه دي لګول پکار. پاکستان یو له هغو 7 هیوادونو دی چې په دې ازمایښت کې برخه اخلي. په کینیډا کې ډیل هاوزي پوهنتون به د دې ډیټا یا معلوماتو ارزونه کوي. ځایي ډاکټران بیا پر دې واکسینو خوشاله ښکاري. تر اوسه د واکسینو له وجې داسې څه خطرناکه پیښه نه ده شوې. له واکسینو سره ځینې تړلي معمولي علامات لکه تبه د بدن درد نو د دې امکان شته. چین له وړاندې د خپل پوځ د بیړني استعمال لپاره د کینساینو بایو واکسینو منظوري ورکړې ده. واکسین جوړونکي تمه لري چې نړیوال به د دې واکسینو اخیستو لپاره زر د پیسو ادا کولو منظوري ورکړي. په عین حال کې د پاکستان کابینې له وړاندې د 1.2 میلیونه خوراکونو یا ډوزز اخیستو منظوري ورکړې ده. پرایویټ هسپتالونو ته بیا اجازه ورکړل شوې چې هغه واکسین درآمد کړي چې په نړیواله کچه یې منظوري ورکړل شوې وي. موږ یوازې په یو واکسین تکیه نشو کولی. باید موږ 2 یا 3 مختلف واکسینونه واخلو. واکسین جوړونکي په محدوده کچه د واکسینو تیارولو صلاحیت لري او یو شمیر هیوادونو ته به ورکوي. د صحت چارواکي وایي چې د فایزر او موډرنا په څیر د کمپنیو واکسین د پاکستان لپاره ګټور نه دي ځکه چې د دې دوه واکسینو د خوندي ساتلو لپاره چې د کومو سرطخانو زنجیر پکار وي نو د هغو جوړولو او برقرار ساتلو لپاره پاکستان وسایل نه لري. د فایزر واکسینو لپاره داسې سرطخانه پکار وي چې د حرارت درجه یې -90 او د موډرنا هغه -20 ډیګري سنټیګریډ وي. د یو شمیر واکسینو درآمدولو باوجود کېدای شي په راتلونکو 2 کلونو کې د پاکستان زیاتره آبادي واکسین شي.